ثالثاً مؤمنانو دریم سبب چې ډیر خلک په زناونو کې واقع کیږي هغه الاختلاط المحرم دی چې حرام اختلاط نن سبا زمونږ په معاشره او ټولنه کې بازارونه چې وګوري خزه او خلک سره ګډ ګرځي ودونه چې وګوري خلک او خزه سره ګډوډي شوي دي حتی چې مړی وګوري او غمونه پریشانای نه وګوري پاره کې یوځای شوي دي په دفترونو کې درنګ په نور ټولنه او معاشره کې چې وګوري اختلاط پیدا شوی دی او ابن قیم رحم الله فرمای چې اصل کل بلیه وای اصل د هر مصیبت چې دی هغه د زنانو د سړو سره ګډ کېدل دي زمونږ شریعت چې تاسو وګورئ حتی په عبادتو کې دومره تاکید کړی دی چې زنانه باید د خلکو نه جدا شي په اخترونو کې رسول الله وسلم جدا کړي جدا پردې ورته والله به حتی خبره د رسول الله نه دا اورېدلې رسول الله علیه الته ورغلې دی او الته یواز او نصیحت کړی دی هغه ته زنانه وته ولې د دې لپاره چې د خلکو سره اختلاط را نشي حتی په مانځ کې شریعت د هغه اختلاط منع کړی دی ورسته صفونه ورته خودلې دي حتی په طرقاتو کې رسول الله سلام بیان وکړ زنانه ته چې تاسو وحافظ الطريق کې ځئ د لارې په څنډه کې ځئ په منځ کې نه ځئ د دې لپاره چې د خلکو سره اختلاط پیدا نشي اوس نن سبا داسې ښځې دي چې بازارونو کې بګرځي تمام ورځ او د خلکو سره به یوږي جنګيږي بدنونه به جنګيږي او هیڅ مشکل او هیڅ باغ به نه غاڼي صحابياتو چې کله د محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره واوریده وای دا به د دیوال سره دومره جخت روانه وي چې د هغه کپړې به دیوال لانیولې د وجه د ډیر التصاق او د هغه د پیوسوالي د وجه نه نو مؤمنانو اختلاطونه ختم کړي په کورونو کې په ودونو کې په مجالسو کې دا ختم کړي دا کبیره ګناه ده او په دې کې ډیر شرونه دي کافر چې نن اختلاط ته ډیر دعوت کوي د دې لپاره چې زمون دا پاک ټولنه او عزتمند ټولنه دا خراب کی او تسنس کی کله چې مؤمن و خیر وي او زیرک وي هغه دې خبرو ته نه نږدې کیږي نن په سفرونو کې اختلاط وګوره په بازارونو کې اختلاط وګوره په کورونو کې اختلاط وګوره تر زامن او ماماګان زامن او درې خپل خپلوان ګډه ګډه لوي هیڅ د شریعت معنی په دې خلوی موجود نه وي چې شریعت هم ته د اجازه نه راکړي دا سړی ولې را نوځي چې ما د لور سره راسته زما د خور سره ناشته زما د خزي سره ناشته کله چې اختلاط پیدا شي مؤمنانو په دې کې فسادونه پیدا کیږي او په دې باندې عقل من خلق ويږي هغه چا کې چې عقل وي دین پکې وي ایمان پکې وي ورع پکې وي او د آخرت فکر وسره وي هغه به اسکل اختلاط تجربه خنک